نظم عنوان دی دا ته څوک یې غږ مې اوري. سلیم صاحب انتخابي نظم دی چې دا ته څوک یې غږ مې اوري، دا ته څوک یې په سلګیو د کباب کړم، اخ په سوي او سویلیو د کباب کړم، دا ته څوک یې دا له کومه درته جاړې، دا ته څوک یې ها له کومه درته جاړې، دا ته څوک یې غږ مې اوري، دا ته څوک یې زه دې مړ کړم څه کیسه ده، دا ته څوک یې څوک دې مړ دي څوک دې مړه ده، دا ته څوک یې ستا د چا څخه ګیله ده، دا ته څوک یې خو ویده شه نیمه شپه ده، دا ته څوک یې غږ مې اوري، دا ته څوک یې غږ مې اوري، دا ته څوک یې چا لانجه در سره کړې، په یارۍ کې چا دوکه در سره کړې، دا ته څوک یې دا څه چل دی چې ته جاړې، اوف خو اور را باندې بل دی چې ته جاړې، دا ته څوک یې غږ مې اوري، دا ته څوک یې ته په څه داسې دردېږي، دا ته څوک یې چې لمبه لمبه جړېږي، دا ته څوک یې له لالي نه دې بېلېږي که خدای مه کړه بل هلک لره ودېږي، دا ته څوک یې غږ مې اوري. مننه. دا ته څوک یې غږ مې اوري، دا ته څوک یې زه په تمه د ځواب یم، دا ته څوک یې درد پتا دی زه خراب یم، دا ته څوک یې دلته زه در سره سوځم خو شاعر یم هسې نه در سره سوځم، دا ته څوک یې غږ مې اوري، غږ مې اوري غږ مې اوري، دا ته څوک یې خدای دې نه کړي داسې نه شي، دا ته څوک یې ګوره قبر به دې وشي، دا ته څوک یې نور د ځان څخه شرمېږم، دا ته څوک یې ځواب راکړه خفه کېږم، دا ته څوک یې غږ مې اوري. زه به څه ووایم تا ته چې زه څوک یم، توبه سوچه به کافره شم شاعره، که زه هم متکبره شم شاعره، څنګه اوس درته منکره شم شاعره، او کاش کې ستا غوندې شاعره شم شاعره، څنګه اوس درته منکره شم شاعره، کاش کې ستا غوندې شاعره شم شاعره، زه به څه ووایم تا ته چې زه څوک یم، که د کور کارو خو زه پکې تکړه وم، په مکتب کې عمومي اول نمره وم، په رنګ هم چندانې بده نه وم ښه وم، په ټول چم کې د اخلاقو نمونه وم. زه به څه ووایم تا ته چې زه څوک یم، که د کور کارو خو زه پکې تکړه وم، په مکتب کې عمومي اول نمره وم، په رنګ هم چندانې بده نه وم ښه وم، په ټول چم کې د اخلاقو نمونه وم، په پخلي کې تر دې ټول کلي تکړه وم، په جارو کې هم د مور څخه یوه وم. زه به څه ووایم تا ته چې زه څوک یم، که چمبه وه خو ما ښه چمبه وهله، ما په چم کې عجیبه چمبه وهله، که آواز و خو زما آواز آواز و که انداز و خو زما انداز انداز و شین اسمان مې خامک کړی په دسمالو که کمالو، خو زما کمال کمالو که جمالو هم زما جمال جمالو که شین خالو، خو زما د غاړې حالو خالو. زه به څه ووایم تا ته چې زه څوک یم، ما په غېږ کې ګرځولې هم واده شوه، زه بې وسه وم زما کوژده ونه شوه، باوجود د دې چې زه دومره د کار وم، خو جنۍ ومه د پلار د اوږو بار وم. ډېره مننه. باوجود د دې چې زه دومره د کار وم، خو جنۍ ومه د پلار د اوږو بار وم، خدای ته جاړم که پلار مې دنیادار وی، زه به ولې د بابا د اوږو بار وی، په دې نه جاړم چې ولې زه زړه شوم، له تقدیره زه د مور په سر خفه شوم، که ته غواړې چې ویده شمه شاعره نو دعا وکړه چې مړه شمه شاعره. ډېره مننه. که غواړئ د شیبه باران اونیزه مشاعره کې برخه واخلئ، د شیبه باران مشاعره د هرې جمعې په ورځ د ماسپښین 2 بجې ترسره کیږي. پته د لومړي مکرویانو وروستی تمځای د سمټ خانې 3 لارۍ مقبل مارکیټ د طلایي دروازې ښوونیز مرکز. د اړیکې شمیره 0 اویا 6 40 8 40 101.